السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د کرکټ په اړه مې د نن څو تازه لنډ مهم خبرونه ستاسو دپاره چمتو کړي دي. په دې هیله چې خوښ مو سي. افغان اتلان به د روانې فروری میاشتې په 14مه نیټه، 13مه نیټه او 19مه نیټه د متحده عربي امارات پر وړاندې درې نړیوالې شلوريزې لوبې ترسره کړي. د افغان اتلانو د بریا په هیله افغان اتلان په ابوظبي کې د متحده عربي امارات پر وړاندې د راتلونکو درې شلوريزې سیالۍ لپاره د چمتووالي په موخه په تمریناتو باندې بوخت دي. د 19 کلنو کم عمره ملي لوبغاړو دویم پړاو تمریناتي کیمپ پیل سو. د افغانستان کرکټ بورډ نن د 19 کلنو کم عمره ملي لوبغاړو لپاره دویم پړاو تمریناتي کیمپ پیل کړ چې 20 ورځې به دوام وکړي. په دغه تمریناتي کیمپ کې به 13 تنه لوبغاړي ګډون کوي. له دې وړاندې له لومړي پړاو تمریناتي کیمپ څخه یاد لوبغاړي غوره سوي دي. دغه 13 تنه لوبغاړي به لومړی یوه اونۍ د توپ اچونې، ډګر ساتنې او فزیکي تکړښت تمرینات ترسره کړي او له هغه وروسته به یې ترمنځ یوه 2 ورځنۍ او 6 ورځنۍ لوبې ترسره سي. سټار سپورټ د IPL د تاریخ غوره جایزو ته ځینې لوبغاړي نوماندان کړي دي. د IPL د ټول وخت غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزو ته راشد خان هم نوماند شوی دی. د راشد خان ترڅنګ انډري رسل، سنیل نارین، راشد خان، شین واټسن په دې نوملړ کې شامل دي. لومړۍ لوبه کې د هند بریا. هند لومړۍ ټیسټ لوبه کې د 1 پاڼۍ او 122 منډو په ستر توپیر استرالیا ته ماتې ورکړه. هند په سیریز کې 1-0 مخته سوه. بلخوا د محمد نبي خریا بنسټ د خریا چارو په لړ کې نن په لوګر ولایت او د کابل په پغمان ولسوالۍ کې له نږدې 200 ماشومانو سره د تودو جامو مرسته وکړه. دا په روان ژمي کې د بنسټ لخوا د تودو جامو د ویش لړۍ یوه برخه وه. تر دې وړاندې هم سلګونو کسانو ته د ژمنیو جامو او د خوراکي توکو مرستې سوي دي. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست پوپل سپورټس در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.